أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والطهارة من الأحداث جائزة. اوس بیان د اوبو درته کوي چې په کوم اوبو سره پاکی جائز ده، یعنی غسل او داس په کوم اوبو سره جائز دي، دا بیان درته کوي. والطهارة پاکی چې ده من الاحداث د بی اودسۍ سه جائزة روا ده بماء السماء په اوبو سره د اسمان. د اسمان د خواسه چې کومې اوبه راوري هغه که د باران اوبه یې که واوره وي که ږلۍ وي، دغه اوبو باندې اودس روا دي. ګوره په واوره خپل اودس نه دی روا چې سړی واوره رااخي په لاسو پورې موږي، دا واوره به ویلي کوي اوبه به جنجوړی چې پر لاس وبهیږي، بیا په دې باندې اودس روا دي. والاودیتی او د شیلو په اوبو باندې اودس روا دي. والعیون د چینو په اوبو باندې اودس روا دي. والآبار د څهانو په اوبو باندې اودس روا دي. والبحار د دریابو په اوبو. ګوره د اسمان په اوبو او د مځکې هغه اوبه چې پر مځکه باندې دي، هغه که یو سیلاب یودی شی بهیږي یا چینی یا څای یا دریاب په دې اوبو باندې پاکی روا ده، جایز ده. ولا یجوز روا نه ده پاکی بما په هغه سره اعتصره چې ونښتېځل سي من الشجرې د درخت څخه. ګوره چې اوبه د درخت څخه ونښتېځل سي، د درخت څخه اوبه راوباسي، په دې باندې نه ده روا. والثمر د میوې څخه نه ده روا، د میوې څخه اوبه ویستې جوس یې جم ویستې، په دې باندې اودس یا پاکی نه ده روا. ولا يجوز نه ده روا پاکی بما په هغه سره غلبه چې غلبه وکړي علیه پر دې باندې غیره بل شي، په هغه اوبو باندې چې پر دې اوبو باندې بل شي غلبه کړې وي، یعنی د اوبو د طبیعت څخه ایستلې وي. فاخرجه ایستلې وي دا اوبه عن تبع الماء د طبیعت څخه د اوبو. د اوبو طبیعت خو خپل اوبه دي، اوس اوبو ته موږ اوبه وایو، که چیرې د دې څخه شربت جوړ سي بیا خو نو د اوبو نوم جملاړي، بیا وایي شربت راک، یا سرکه جن جوړ سي بیا سرکه خلک بولي، اوبه نه بولي. فاخرجه ایستلې وي عن تبع د طبیعت څخه الماء د اوبو، کالاشربة لکه شربت، والخل لکه سرکه، وماء لکه اوبه باقلاء د باغلی، اوبه د باغلی یا د لوبیا. دا لوبیا چې خپل راواخې په اوبو کې کښېږدې بیا جنلري کې په دې باندې اوبه نه خرابېږي، ولې لوبیا پاکه ده، اوبه نه بدخ کېږي په خرابېږي. هغه وخت چې ته لوبیا راواخې دا په اوبو کې ویشې، بیا د دې څخه شوروا جوړه سي، دغه اوبه چې یخ سي دا یو قسم خټوالی پیدا کړي، خټې سي خنډې سي ټینګې سي سره، نو دغه اوبو باندې بیا اودس روا نه دی. وماء الزردجي او د زردکو په اوبو باندې، د ګاجرو د زردکو په اوبو باندې اودس پاکی نه ده روا. ولې دا زردکي چې راواخې په اوبو کې ویشې نو خو دا شوروا وبلل سوله، دا خو د زردکو شوروا ده، دې ته دغه نه ویل کېږي، اوبه نه ویل کېږي. اوس که دغه ساده او زردکي راواخې اوبو ته یې ورواچوې بېرته جم وکاږې، نه ویشې نه شي کې، په دې باندې پاکي جایز ده. خو په دغه باندې نه ده جایز چې ته شوروا جن جوړه کړې دا زردکو څه، بیا په دا شوروا اودس تازه کوې. والمرخ په شوروا باندې اودس نه دی روا، پاکي نه ده روا. وماء الورد په اوبو د ګلاب باندې، ګلاب راواخې ګلاب ګلونه دا راواخې په اوبو کې ویشې، په دغه اوبو باندې بیا اودس نه دی روا. اوس که دغه ګل ورواخې اوبو ته ورواچې بیا په روا دي. وتجوز روا دي طهارت پاکی بماء په اوبو سره خالته چې ګډ سوی وي شیء یو شی طاهر پاک شي، پاک شي په اوبو باندې ګډ سوی وي. فغیر احد اوصافه درې صفتونه د اوبو دي، خوند دی، رنګ دی، بوی دی، دغه درې صفتونه که چیرې په اوبو کې ولا دغه اوبه پاک دي. که خوند خراب ولو، بوی خراب و، رنگ خراب، دا درې شان خراب ولا دا اوبه پاکی نه دي، په دې باندې پاکی جایز نه ده. نو وای بما ان په اوبو سره خالته چې ګډ سوی وي شیء یو شی طاهر پاک شي، فغیر تغیر ورکړي احد اوصافه یو د صفاتو کما المد لکه اوبه د سیلاب، د سیلاب اوبه باران سوی وي، دا اوبه د سیلاب مانده راغلی، رود راغلی، د دې اوبه چې دي رنګ هم بدل دی، خوند هم بدل دی، بوی هم بدل دی، په دې باندې پاکي روا ده. ولې دا پاک شی په ګډ سوی دی، خاوره په ګډ سوی ده، نو خاورې خوند ور بدل کی، رنګ ور بدل کی، بوی ور بدل کی، نو خاوره خو مرداره نه. والماء اوبه الذي هغه اختلط چې ګډ سوی وي به په دا اوبو سره اشنانو زمي، زمي په ګډ سوی، زمي او زعفرانو یا زعفران په ګډ سوی وي، او صابون یا صابون په ګډ سوی وي، دغه اوبو باندې اودس پاکي روا ده. ولې زمي چې دا هم دا د پاکۍ دپاره استعمالیږي، دا یو بوټی دی دا زمي،
اکثره د غرو خلک یې پیژني. زعفران چې دی زعفران بیا هم پاک شی دی، خراب شی نه دی. زعفران رنګ رقم شی دی چې زعفران دی اوبو تر واچول نور اوبه نه سختوي نه خرابوي، صرف رنګ ور بدل کی، خوند ور بدل کی. او صابون یا صابون هم دغه رقم شی دی. په دغه اوبو باندې چې دغه د سیلاب اوبه دي یا د زموی اوبه دي یا د زعفران اوبه دي یا د صابون اوبه دي، په دې باندې پاکي جائز ده. او په هغه اوبو باندې چې اوبه د خپل حالات سره اړولې د خپل طبیعت ایستلې وي، لکه د لوبیا ده، لوبیا چې ورچولې کی شولې نو دا شورواس، زردکه ورچولې شولې دا شورواس او شوروا باندې خو دا جایز نه دي. او هغه اوبه چې دی پر خپل حال باندې پاتې وي دی اوبه وي د غي لوبیا دی ورواچول جموي دکشل دا اوبه پاکي دي. زردکه چې په اوبو چخ کده اوبه نه په خرابېږي، نو دا چې دی په دې کې بیا دغه فرق شته. وكل ما ان هر غوبه دائما چې ولاړی وي اذا هغه وخت وقعت چې ولويږي فی فدا اوبو کې نجاست مرداری لم يجوز ندی روا الوضوء او داس به په دې اوبو سره قلیلا کان وي او کثیرا کډیر وي. ګوره په اوبو کې چې مرداری ولویدل په دغه اوبو باندې بیا پاکي نه دروا، ولی مرداری ور ولوده دا اوبه کدونه یو ګلاس اوبه او که یو تالا اوبه، ګوره په دې باندې پاکي نه دروا. لأن نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام امر یې وکي بحفظ فساتل سره الماء دوبو عن النجاسه د مرداری ولوبه د مرداری سره وساتي. دا سی وای فقال نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل لا یبولن بولد نکی احدکم یودتیسه په الماء پوبوک دائما چې ولاړی په ولاړو بوک ول بول مکوي ولاړو بس ځانګوري بولي مکی کوي ولا یغتسلن او غسل دې هم نکي په دا اوبو کې من الجنابت د جنابت دم ولاړ دی بس دی ورلی په دغه اوبو کې لمبیږي، په دې کې د نه لمبیږي دا اوبو مرداري. وقال علیه الصلاۃ والسلام او ویل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اذا هغه وقت استيقظ شراويرس احدكم يودتيس من منامي د خوبسه فلا يغمسن يده مور اچوي مې غټکوي يده لاس په الاناء فلوش کې دغه د لاس وبته ورواچي ودا لوش دا کار مکوي حتی درداسي وخت پوري يغسلها چې پریمنځ د لاس ثلاثا دروار چې دروار د لاس نه پروللی دا وبته بلاس نه ورچې پیغمبر علی السلام ولی فانه دای چې دی لا يدري نه دی خبر اين باتت چیر شپه تیر کړه د یده لاس ته دی په خپل لاس څخه خبر دی چې دی بده دی پر خپل لاس خدای نه دی خبر د لاس چیر پروت دا د لاس چیر و د کم ځا سره د لاس پروت په دا خدای نه دی خبر. و اما الماء الجاري هغه اوبه چې جاری دي چې بهیږي جاری اوبه چې دي اذا هغه وخت وقعت چې ولویږي په دا اوبو کې په دا جاری اوبو کې نجاست مرداری جاز روادي الوضوء او دس به په دې سره په جاری اوبو کې کمرداری ولویږي په دې باندې او دس روادي ما در هغه وخت پورې لم ير لها چې نه معلومیږي دا مرداری اثر د مرداری ولی انا هذا مرداری چې ده لا تستقیر قرار نه نسی مع جریان سره د بيدو المایدوبو او به چې بهیږي د دې مرداری پاتېږي نه د مرداری ځي د مرداری وړي دا وبه. والغدیر حوز ګړی تالاو ناور عظیم غټ الذي هغه لا يتحرك چې نشور احد طرفيه یو د طرفوسه بتحریک په شوریدو سره طرف الاخر د بل طرف. ګوره یو غټ ناور دی یو غټ دم دی دا دم نه مرداریږي هغه وخت کچیر دا یو طرف د دم وشوره د دغه تعالی وشوره د وبو هغه بل طرف ته د وبو شوریدل نه رسیږي په دې په دا ولاړ وبو کې مرداری پرته ده په دې باندې نه مرداریږي ولی دا خدا طرف او هغه طرف ته د دې وبو شور نه رسیږي چې ته دا وبو وشوره هغه طرف ته نه رسیږي دا شوریدل نه رسیږي بتحریک په شوریدو سره طرف الاخر د بل طرف اذا هغه وخت وقعت کول ودل فی فدغه ابو کې پدغه غټ ناوري و پدغه غړې کې ان نجاست مرداری فی احد جانبیه په یو طرف کې مرداری ولوده جاز روادي الوضوء او دس من جانب الاخر د بل طرف. ګوره په یو طرف کې مرداری ده په بل سر کې بیا او دس تازه بالکل جواز لري جایز دي. ولأن الظاهر ذکر چې دی ان نجاست مرداری لا تسیل نرسیږي الیه ودا بل طرف ابل طرف ته دغه نرسیږي د مرداری اثر نرسیږي ولی دا خودی چې دا سره شوري هغه سره شوري دل دوبو نرسیږي. وموت مرگ ما د هغه شی لیس چې نوی له دا شلره نفس وینه سائله بيدون کې فلماء فوبو کې هغه شی چې فوبو کې مرسي چې دی وینه نه لري چې په دا وبو کې وبېږي په دې باندې وبنه مرداریږي لا ينجسوه نه مرداري دا وب کلبک لکه غماش چې مړه سي فوبو کې لاس مري کسل مري
دا په اوبو کې دا وینه نه لري، دا اوبه نه په مردارېږي. والذبابې لکه مچان په اوبو کې مړه شي، په دې باندې اوبه نه مردارېږي. والزنابیر غالبوزې مچمچۍ دا په اوبو کې مړه شي، دا وینه نه لري، په دې اوبه نه مردارېږي. والعقارب لړمان په اوبو کې مړه شي، دغه وینه نه لري، په دې اوبه نه مردارېږي. په دغه شیانو چې وینه نه لري دغه شیان که په اوبو کې مړه شي په دې باندې اوبه نه مردارېږي. و موت و مرګ ما د هغه شي یعیشه چې ژوند کوي فی الماء په اوبو کې لا یفسدوه دا اوبه نه مرداري. ګوره چې په اوبو کې زندگی وي کسمکې لکه ماهی و زبداعی لکه چونګشه و سرطانی لکه کونی کبر. کونی کبر یو دی شی دی د 15 پښې لري، دغه حیوان په د اوبو کې ګرځي. دغه حیوانان که چیرې په د اوبو کې مړه شي دغه په دې باندې اوبه نه مردارېږي. ولې دا د اوبو شیان دي ګرسر، د اوبو سره د باندې دی ګزاره ګسره نه لري نه کولی شي. نو دغه طریقه چې ته زده کړې چې پر دغه رقم باندې چې دا شی ورولوېږي بیا اوبه نه په مردارېږي، باره به ستا ته اساني جوړ شي. اوس چې چا په تالاب کې ته یو شی لس وله باره درته درک نه ورکوي چې ایا زما په تالاب کې چوټه یې لس وله دا اوبه څنګه سوې حلالې سوې که مردارې سوې. نو دغه مسله دا کتاب ته زده کړه، دا سبق زده کړه، دا ستا ته ګرد اسان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.